اسدالله زازی د پکتیا د لرغونې موسیقۍ یو غوره هنرمند و. هغه شاوخوا 80 کاله پخوا د پکتیا په زازیو کې زیږېدلی او په ځوانۍ کې بیا کابل ته راغلی دی او د راډیو افغانستان په ارشیف کې یو شمېر سندرې ثبت کړي دي. اسدالله زازی 2 کاله مخکې وفات شو او په کابل کې خاورو ته سپارل شوی دی او د هغه نه په راډیو افغانستان کې 215 سندرې راپاتې دي. ډېره مشهوره سندره یې د ببولالې په نوم د دوستانو چې د هغې نه پس بیا نورو هنرمندانو ویلې ده، تاسو به اورېدلي وي. په راډیو افغانستان کې په لومړي ځل 41 کاله پخوا دغه سندره د ثبت کړې ده. نو زو دغه سندره زموږ د همکارانو په مرسته او زیار باندې تلویزیوني شوې ده. دوستانو دا سندره اورو.
طلب في خطر بقول لك بابا نشاني وانا بخندق